بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو ډېری ویډیوګانې مې په کلینیک کې جوړې کړې او نن ویډیو لپاره پریکټیکل دا ما چې عملي تاسو ته وښیم. نن چې کوم ټاپک باره کې ویډیو ده نو دا د جوارو چې کوم دا ویښتې دا ګیره چې کومه وي تاسو کتلی شئ دا دې ته په انګلیش کې کارن سلک وایي او د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. کم فواید لري هغه تاسو ته وایم. په لومړي نمبر چې چا یو ټي آی مسله وي یعنی یورینري ټریک انفیکشن وي، د تشو میتیازو نالۍ کې انفیکشن وي، هغه مریضانو لپاره دا ډېر زیات بهترین دی. استعمال څنګه دی نو هغه تاسو په یو ورسره ویډیو تر اخره تاسو وګورئ. دویم چې چا کډني سټون وي، د چا په ګرده کې کاڼي وي نو ډېر خلک داسې وي چې د پریشانه شي، اپریشن نه یریږي بیا نو بهتر طریقه دا ده چې یو خو هومیوپیتیک دوايي ده بربیرس ولګیرس هغه ورسره استعمالوي د کډني سټون دپاره، او د دې کارن سلک چې کوم دی د وږي دا ویښته چې کوم دي نو دا دې استعمال کړي. د دې طریقه ته تاسو تفصیل سره ښیم. دویم چې کوم خلک د های بلډ پریشر مریضان وي یعنی بي پي ډېر زیاته های کېږي نو هغې لپاره دی چې یو ټوټکه ده د دې ویښتو چې هغه دا استعمالوي نو بي پي به هم انشاءالله بغیر میډیسنه نارمل وي او سټیبل وي، کنټرول سره سره د کارن سل چې کوم دی یعنی د وږي دا ویښته چې دي کوم د جوار دا ویښته یو خو دا چې کوم څوک ډایبیټیک وي یعنی د شوګر مریضان وي نو هغې لپاره چې کوم د دې قهوه ده هغه ډېر بهترینه ده، شوګر نارمل کوي، کنټرول کې ساتي. دغسې چې انفلمیشن وي یعنی په بدن کې څه پړسوب وي، څه زخم وي نو هغې لپاره هم دا ډېر زیاتې فایدې لري. دې نه علاوه د چا نظر کمزوری وي نو د دې قهوه چې څکي نو هغه له هم ډېره زیاته فایده ورکوي. ورسره ګوره د دې نه زموږ هومیوپیتیک هربل دوايانې جوړېږي، خو د هر مسلې دپاره ضروري نه چې خامخا تاسو دوایي استعمال کوئ. ټیک شوله، یو څیز تاسو سره اویلیبل دی، دستیاب دی، لکه دا یو عام څیز دی، ټیک شوله، په هر ځای کې میلاویږي، دا تاسو راواخلئ، زه تاسو دې باره کې معلومات درکوم، دا تاسو راواخلئ، دې نه دوایي جوړه کړئ، قهوه جوړه کړئ، هغه استعمالوئ. خو چې هغه دا تاسو استعمالوئ نو یو خو به تاسو په خپل لاس مایده څیز راغستی وي، صفا سوتره به وي، د دې به څه مضر اثرات هم نه وي او تاسو له بغیر دوایي فایده هم درکوي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې موږ دا بوټي کم دي، دا هربل چې کم جړی بوټي یا موږ په خپله استعمال کړو نو فایدې به هم حاصلو او انشاءالله دې څه مضر اثرات هم نه وي. نو د دې ویښتو چې کوم دی قهوه جوړېږي. کارن سل چې کوم دی د دې ټوټکه داسې ده د کډني سټون لپاره، د یو ټي آی لپاره. یو ټي آی هغه حالت ته وایي یعنی یورینري ټریک انفیکشن یا تشو میتیازو نالۍ کې چې کوم دی انفیکشن وي. په دې ما ویډیو جوړې کړي دي، زه لینک اچوم ډسکرپشن کې، تاسو هغه وګورئ. نو په یو ټي آی چې چا مسله وي یعنی وړوکی حاجت دې سوځي یا چې چا کډني سټون وي یعنی په ګردو کې کاڼي وي، شګه وي، یا د چا های بي پي وي، هایپرټنشن چې وي، مثال فشار یې ډېر زیات سیوا وي، هر ټایم یې ورسره په سر درد وي، هغې لپاره دا ټوټکه ده 400 نه 500 ګرام یعنی نیم کیلو مقدار کې د تاسو ویښته راغونډ کړئ. که تازه وي فرش وي نو هغه خو ډېر زیات بهتره ده، خو که نه اوچ هم تاسو ته میلاویږي نو هغه هم هغې فایدې شته دی. دا به تاسو 400 نه 500 ګرام راواخلئ او هغه به وخوټ کوئ په اوبو کې به وخوټ کوئ او هغې نه چې کوم رس راوځي هغه بیا چڼ کړئ او هغه بیا تاسو یو کپ څکئ سهار ماښام. دا چې کم از کم داسې لس ورځې تاسو استعمالوئ د یو ټي آی مسله تشو میتیازو انفیکشن به مو ختمېږي او د ګردو کاڼې به هم انشاءالله ورسره ډېر زر ختم شي د الله په فضل باندې. ورسره تاسو چې کوم باقي علاج دی دوايانې هغه ورسره جاري ساتئ، دوايانې مه بندوئ. نو چې تاسو دوايانې هم استعمالوئ ورسره دا نسخه هم استعمال کړئ، دا ټوټکه هم استعمال کړئ نو تاسو ته به انشاءالله فایده درکوي.